بسم الله الرحمن الرحیم. دا ذهین افیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله یاستئ. زما خوږو ملګرو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل ویب سایټ نه ایډ لیمټ چې دی دا هغه لرې کړو. نو خوږو ملګرو راځو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو یوه هیله کوم که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاستئ او لومړي ځل لپاره زموږ دا ویډیو ګورئ نو د ویډیو نه لاندې د سبسکرایب بټن سره ضرور وهئ. ښه خوږو ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته مکمل معلومات درکوم. هغه دا چې موږ ولې زموږ په سایټ باندې زموږ په ویب سایټ باندې ولې لیمټ راځي او بیا دا څومره وخت دپاره او دا څنګه لرې کېږي. زه تاسو ویډیو دقت سره وګورئ، سکیپ کوئ مه. زه ټولې خبرې تاسو ته کوم په دې ویډیو کې، نو داسې کوم څه به پکې نه وي چې اضافه وي یا هسې وخت تېر شي یا هم ویډیو تاسو باندې مقصد فقط وګورم. هغه کسان چې دا مشکل ورته راغلی وي دا ویډیو چې وګوري انشاءالله زه په دې 100% باور یم چې هغه باید اطمینان حاصل کړي او هغه به پوه شي په دې باندې چې دا کومه غلطۍ د وجې نه زموږ په سایټ باندې ایډ لیمټ راغلی دی. نو زما خوږو ملګرو کله چې تاسو سایټ جوړ کړئ او هغه اپروف دپاره ولېږئ، اپروف شي، بیا یو څه موده پس زموږ په سایټ باندې لیمټ راشي. هغې څه وجې کېدلی شي؟ یو وجه دا کېدلی شي کله چې تاسو سایټ کې تاسو سایټ اعلانات راشي او هغه ستاسو ملګری یا تاسو یو څوک وي، یعنی سیم آی پی نه یا د سیم آی پی نه یا هم د ډیرو موبایلونو موږ فکر کوو چې که چېرته موږ بیل بیل موبایلونه یا وی پی این کنیکټ کړو یا نور څه وکړو او هغه موږ کلیکونه وکړو موږ ته پیسې راشي، خو دا ډېر غلطه طریقه ده. ځکه چې دا هلته ستاسو په دې سایټ کې سی ټي آر دی. زه به تاسو ته وښیم په اډسنس ته به تاسو راشئ. کله چې تاسو اډسنس ته راغللی زه به دا خټ کوم تر څو د پالیسي خلاف راځي. دا صفحه چې دا د پالیسي خلاف ده، نو دلته تاسو ته لاندې دغه ځای کې یو اپشن دی، داسې علامه ده، دا چې ووهئ دلته تاسو سره مکمل معلومات راځي د سایټ. هغه صحیح ده، دلته لیکلي وي تاسو وګورئ یو پیج ویوز دی، پیج آر پی ایم دی، امپریشنز دی، کلیک دی، سی پی سی ده او پیج سی ټي آر دی. صحیح ده. دا چې کله تاسو پیج سی ټي آر د 10% نه زیات شي نو تاسو په سایټ باندې ایډ لیمټ راځي. هغه دا چې کله چې تاسو په سایټ کې 100 امپریشن راشي او په دې 100 امپریشنو کې 10 کلیکونه وشي، یعنی 10 کلیکونه اضافه وشي، یعنی یو ډیر خلک ګوري ستا ویډیو ګوري، سایټ ګوري البته، او هغه کې اعلانات راځي. کله چې 100 اعلانات راشي او په دې 100 اعلاناتو کې 10 اعلاناتو نه زیاتو باندې کلیکونه وشي نو ستاسو سایټ باندې ایډ لیمټ راځي، یعنی محدود کېږي، اعلانات نشو کوي. صحیح ده. د دې لپاره تاسو به هیڅ کله هم خپل سی ټي آر نه جي کوئ. داسې فکر مه کوئ چې دا بل موبایل دی یا دلته ما وی پی این کنیکټ کړی هغوی ته پته نه لګېږي نو دا تاسو پیج سی ټي آر دی، دلته به تاسو فکر وي. صحیح ده. یو خبره دا ده. بل خبره دا ده چې تاسو به خپل موبایلونه هیڅ کله هم خپل موبایل چې دی کې تاسو دا خلاص دی، لکه ستاسو د خپل اکاونټ پکې دی د اډسنس اکاونټ، نو دې نه به تاسو هېڅ کله هم په خپل اعلان باندې کلیک مه کوئ. که هر څومره تاسو وی پی این هم کنیکټ کړئ نو هغوی تاسو آی پی نوټ کوي ځان سره. کله چې یو آی پی نه ډېر کلیکونه وشي نو ایډ لیمټ کوي درته. امکان دی ولري که دویم ځل تاسو هغه وکړئ نو تاسو اکاونټ ډیسیبل شي او دایمي توګه تاسو ختم شي ستاسو اډسنس اکاونټ. صحیح شوله. بله خبره دا چې مونږ څنګه کولی شو دا ایډ لیمټ چې راغی دا څنګه لرې کړو. دې دپاره تاسو به څه کوئ، یو هفته وخت دی، تاسو به خپل اډسنس ته به راشئ، دلته به ایډز ته راشئ. کله چې تاسو ایډز ته راغللی دلته به تاسو دغه ګورئ
A to Aids چې دي دا به تاسو آف کړئ د دغه ځای نه به تاسو دا آف کړئ د پنسل لامه به ووهئ او دا به چې دی دلته سر ته راشئ دغه A to Aids چې دي دغه دا به آف کړئ او بیا به تاسو سیف اپلای ټو سایټ ووهئ. صحیح شو. دا چې کله تاسو ووهلو نو تاسو به یو هفتې دپاره مکمل سایټ چې د اعلانات بند شول. که چیرې تاسو بل ځای کې اعلانات اچولي وي دغه بای ایډ یونټ په واسطه باندې کوم ځای کې هغه به تاسو هم حف کوئ نو تاسو یو هفته کې تاسو لیمیټ لري کېږي. که چیرته لرې شو او بیا تاسو آن کړل او بیا پرې راغی نو یو هفته نور صبر ورته وکړئ انشاءالله څوارلس ورځو کې مکمل ډول ختمیږي. زما سایټ لیمیټ شوی و او دا د خوشبختانه نن ورځ باندې بیرته له لیمیټ څخه ووتلو او زما سایټ باندې وس اعلانات شو کېږي. صحیح ده. نو تاسو به کله چې تاسو سایټ اپروف شو نو دې سره به ډېر زیات فکر کوئ. داسې فکر مه کوئ چې موږ پیسې پکې وګټو پورې وکړو. خپله تاسو ښه شیان پکې اچوئ ښه معلومات پکې اچوئ خلک راځي خپله کلیک کېږي پیسې درته راځي. څومره چې ښه معلومات اچوئ عمر به تاسو ته ښه عاید راځي. صحیح ده. نو خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیابه اوسئ. که چېرته بیا هم کوم مشکل لرئ کمنټ وکړئ. کمنټ نه وي زما واتساپ نمبر شته دی هلته راسره اړیکه نیولی شئ. مننه. د الله په امان.